سلامونه او نیکې هیلې. په پښتو کې د جرمني ژبې زده کړې یو نوي لوست ته ښه راغلاست. په دې لوست کې به مونږ او تاسې انشاءالله ووایو چې څنګه کولی شو له یو چا څخه ادرس پوښتنه وکړو، جواب یې ورکړو. دا ټول راسره یو ځای په دې ویډیو کې زده کړئ. راځئ چې له هر څه مخکې د ادرس پوښتنه کولو او جواب ورکولو اړوند ځینې مهم لغاتونه زده کړو. geradeaus مستقیم، geradeaus مستقیم. vorbei له خوا نه تېرېدل، vorbei له خوا نه تېرېدل. bis تر کوم ځای، تر څه وخت. bis تر کوم ځای، تر څه وخت. durch له منځه تېرېدل، durch له منځه تېرېدل. rechts ښي طرف، rechts ښي طرف. links چپ طرف، links چپ طرف. Straße سړک، Straße سړک. Kreuzung څلورلارې یا چهارراهي، Kreuzung چهارراهي یا څلورلارې. dann بیا یا وروسته، dann بیا یا وروسته. zuerst لومړی یا اول، zuerst لومړی یا اول. entlang په امتداد کې، entlang په امتداد کې. ampel ترافیکي څراغ، ampel ترافیکي څراغ. په جرمني ژبه کې مختلفې طریقې شته دی چې ادرس پوښتنه وکړو. دلته یې یو څو طریقې یو ځای سره زده کوو. لومړی Entschuldigung wo ist Ihr Bahnhof؟ بخښنه غواړم د ریل تمځای یا سټیشن چیرته دی؟ Entschuldigung wo ist Ihr Bahnhof؟ بخښنه غواړم د ریل تمځای یا سټیشن چیرته دی؟ دوهم Entschuldigung wie komme ich zum Krankenhaus؟ بخښنه غواړم څنګه کولی شم روغتون ته ولاړ شم؟ Entschuldigung wie komme ich zum Krankenhaus؟ بخښنه غواړم څنګه کولی شم روغتون ته ولاړ شم؟ دریم Entschuldigung wir suchen eine Bank. بخښنه غواړو موږ د یو بانک په لټه کې یو. Entschuldigung wir suchen eine Bank. بخښنه غواړو موږ د یو بانک په لټه کې یو. راځئ چې اوس یو چاته د ادرس جواب ورکړو. فرض مثال یو چا له موږ د ریل تمځای یا بانهوف ادرس پوښتنه وکړه. اوس څنګه کولی شو دې ته جواب ورکړو؟ راځئ په یو وړوکي ډیالوګ کې جواب کوو. Entschuldigung wie komme ich zum Bahnhof؟ بخښنه غواړم څنګه کولی شم ریل سټیشن یا بانهوف ته لاړ شم؟ Gehen Sie hier geradeaus. له دې ځایه مستقیم لاړ شه. Durch das Brandenburger Tor. د براندنبرګ له دروازې نه تېر شه. Und dann zweite Straße links. او وروسته دوهم سړک چپ طرف ته. Dann sehen Sie den Bahnhof. او وروسته له هغې به ته ریل سټیشن وګورې. که چیرې له تاسو یو څوک یو ادرس پوښتنه وکړي او دا ادرس ډېر زیات لرې وي، یعنې په خپو یا پیاده ورتګ ورته سخت وي، نو څنګه کولی شو په جرمني ژبه کې مقابل نفر ته ووایو چې دا خو ډېر زیات لرې دی، باید موټر کې ولاړ شي؟ راځئ په دې باندې ځان یو ځای پوهه کړو. Ich glaube, das ist ziemlich weit. Nehmen Sie den Bus. زه فکر کوم دا ډېر زیات لرې دی، باید بس کې ولاړ شئ. Ich glaube, das ist ziemlich weit. Nehmen Sie den Bus. زه فکر کوم دا ډېر زیات لرې دی، باید بس کې ولاړ شئ. ډېره مننه ګرانو دوستانو چې تر دې دمه راسره مل وئ.
د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. Bis bald. Tschüss.